د یو خور تپوس کړی دی چې د بس زنانه چې د یو بل سره میلاو شي او د یو بل سره غاړه میلاوي نو یو بل ښکلی نو بعض زنانه او جنکۍ دا چل کوي چې یو بل ښکلی نو په دې شونډو باندې یو بل ښکلی لکه د یوه د خپلې شونډې د بلې په دې شونډه ولګوي آیا دا کار جایز دی او که نه او ښه چې موږ ورته ووایو چې دا کار ناروا دی نو موږ ته ووایو چې په دېسې دلیل نشته چې دا حرام دی یعنې داسې دلیل نشته چې به کې دا الفاظ دي چې دا کار څه دی دا حرام دی الجواب لازم نه ده چې یو مسله به ته ثابتې یو مسلې لپاره به حکم ثابتې نو بلکل اقا الفاظ به راوړې لباس ته موږ وایو نسوار حرام دی کوم نسوارو ټکی راغلی قرآن حدیث کې د چرسو ټکی شته قرآن حدیث کې هیروین راغلی قرآن حدیث کې افیم راغلی قرآن حدیث کې نو به مزې کوه او که داسې هر شی الله ذکر کوي هر شی نو دا قرآن به دومره غټ وي چې ګرځولی به چا نه شوی خو شریعت عامې قاعدې ذکر کړي دي عام قانونونه ذکر کړي دي په هغې کې ډېرې مسلې ننوځي چې هغه د قیامته پورې چې څومره مسلې راځي د هغې دپاره برابري ځکه چې نوي نوي مسلې راوځي که نه نو چې اوس الله هره مسله خوی نوم یې اخیستی نو بیا خو به د هغه دور مسلې صرف خوی کوم دور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د وروستنیو مسلو سره به څه کوو نو الله عامې خبرې کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامې خبرې کړي په هغې کې ډېرې مسلې راننوځي یوه قاعده شریعت دا یې ښودې ده چې هر هغه لار به بندې چې هغه ته حرام کار ته رسوي دا د شریعت قانون دی په دې خبره ځان پوه کوئ هر هغه لار به بندې چې هغه تا څه ته رسوي ته حرام کار ته رسوي دا کار به مباح ومي خو نه به یې کوې ولې ځکه چې دا مباح ته حرام ته رسولی شي او امام ابن القیم رحمه الله دې ته په عربي کې سد الذرایع وایي هغه لارې بندول چې ته یو ناروا کار ته رسوي امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی اعلام الموقعین په هغې کې هغه یو کم سل دلیلونه د قرآن او د حدیث نه راوړي دي په دې قانون باندې چې دا د قرآن او حدیث قانون دی یو کم سل دلیلونه پرې راوړي چې هر هغه لار به بندې چې هغه ته څه ته رسوي هغه ته حرام ته رسوي اوس ګورې شریعت ته شریعت ټول هغه لارې بندې کړي چې انسان زنا ته ورچوي او فاحشې لارې څنګه بنده کړې ده مثال وی ښځه به سړي ته نه ګوري ښځه به پردي سړي ته نه ګوري نو سړی به پردۍ ښځې ته نه ګوري او د زنا نو ولې حرام ده ځکه چې تا زنا ته رسوي ښه شریعت څه وایي وی پردی سړی پردۍ ښځه دوی به یوازې نه یوځای کېږي په منځ کې دریم شیطان دی ګوره شریعت لاره بنده کړه شریعت وی سړی به د پردۍ زنانه سره لاس نه میلاوي شریعت لاره څه کړه بنده کړه شریعت څه وی زنانه به بغیر د محرم نه سفر نه کوي شریعت لار بنده کړه دقه شان څه وی شریعت وی ښځه به د ښځې عورت ته هم نه ګوري او سړی به د سړي عورت ته نه ګوري نو زار شم د دې خوږ شریعت نه چې هغه لارې بندې کړي دي چې هغه مونږ ناروا کار ته رسوي علما دا وایي دې خبره کې سوچ وکړئ چې پلار رور مشران چې کوم د زنانه لپاره محارم دي دوی هم یو داسې زنانه نشي ښکلولی چې کله د هغې نه فتنه جوړېږي لکه اوس یو ورور دی او د خور تندی ښکلی نو موږ دا وایو چې دا په هغه ټیم کې جایز دي چې فتنه ترې نه جوړېږي خو که اوس الک زلمی الک دی خور چې دا ښه پیغله جنۍ ده او دې د هغې تندی ښکلی یا هغه د دې تندی ښکلی نو کیدای شي د دې نه څه جوړه شي فتنه جوړه شي نو دروازه به څه کې بنده به کې دا کار به نه کوئ نو چې د دوی په منځ کې دا مسله ده نو دلته خو به حرام او حرامي چې یو زنانه رالګي د بلې زنانه شونډې ښکلی د دې نه فتنه جوړېږي که چېرته زنانه د یو بل سره میلاو شي او ډېر وخت بعد او یو زنانه د بله ښکل کي تندی وله ښکل کي هېڅ خبره نه خو شونډې ښکلول چې زنانه د زنانه شونډې ښکلوي د یو بل شونډې ښکلوي د دې نه څه جوړېږي د دې نه فتنه جوړېږي د دې نه شیطان ته دروازه کولاویږي نو ځکه موږ وایو چې دا کار څه دی جایز دی نه دی جایز ولې نه دی جایز حرام کار ته لار ده دروازه ده نو په دې کې رد شو په دغو خویندو باندې کوم چې وایي په قرآن حدیث کې دا مسله نه راغلې قرآن حدیث کې هره مسله شته
خو چې څوک پکې سوچ وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي.